د غزني ښاروالۍ ریاست له لوري او د یو نفس مؤسسې په همکارۍ د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د 4 بنسټیزو پروژو عملي کار پیل شو. مسؤلین وایي چې دغه پروژې د سړک، استنادي دیوال او د اوبو کانالونو جوړول دي چې د غزني ولایت په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. دوی زیاتوي چې د دغه پروژو په پیل سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په هر پروژه کې تقریبا د ورځې 100 نفر هلته په کار باندې مصروف وي او د دې مالي لګښت د یو نفس د مؤسسې لخوا تمویلیږي او په اصطلاح د نور د ارزیابي یا د هغوی د نظارت یا د هغوی د څارنې دا ټول د ښاروالۍ په عهده باندې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي د دغه پروژو له پیل څخه خوښ دي او وایي چې دا پروژې به د دوی په سیمو کې د ژوند شرایط ښه کړي، کاري فرصتونه به زیات کړي او د بنسټیزو خدماتو په وده کې به مرسته وکړي. امروز ما شاهد افتتاح همچو سرک معیاری هستیم. بازم جای شکر و سپاسگزاری است و مسئولینی که در این راستا گام برداشتن، قدم برداشتن، ما از اونا هم سپاسگزاری و قدردانی میکنیم. از کار خود خیلی خوشحال هستیم، ولی وطن ما از همین جای نه، ما در ملک مردم مزدوری کردیم، خیلی زفای اینا کشیدیم. همین که همین بخی پیسه نداریم، ما خوشحال هستیم. خیلی خوشحال هستیم ما که کار شروع شده، مردم بیکار بودن، من خوشحال شده. مردم در ایران مثلا مرا کل جوانا بیکار است، همین سرک کرمیت کار دایمدار باشه، مردم خوشحال است. وطن ما خاک ما باید جوړ کنیم، پیشرفت شه. په وروستیو کلونو کې د غزني ولایت په بنسټیزو پروژو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د غزني ځایي مسؤلین وایي چې د امنیتي وضعیت له ښه والي او د همکارو بنسټونو له همکارۍ سره د بیا رغونې او پرمختګ بهیر چټک شوی دی.